بسم الله الرحمن الرحیم د لاس ونیزې پاڼې او یوټیوب چینل درنو لیدونکو تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې. ځانګړې مرکې ته مو اسرار وصال هرکلی کوم. په دې ځانګړې مرکه کې را سره د افغانستان تکړه لیکوال او شنونکی عصمت قانع را سره میلمه دی. قانع صاحب ښه راغلاست. مننه، قربان اوسم، خدای مو راوله. قانع صاحب، د افغانستان کابو 50 او یا هم تر هغې زیات کسان تاسو پیژني، ستاسو سره اشنایي لري، خو معمولا دغه کسان په ښارونو کې اوسېږي، مګم تر ښار او راخوا په کلیو کې ښایي تاسو له نوم سره خلک بلد اوسېږي، خو ډېر معلومات به نه لري. که په لنډو ټکو کې ووایاست چې عصمت قانع څوک دی؟ ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. ما ته د لایق صاحب یو خبره را په یاد شوه، ول هر سړی د خپل نامه مصداق ده او شناخت ده. یقینا زه د افغانستان په جنوبي ولایت زابل کې زیږېدلی یم په 1941 کال کې، او لومړنۍ زده کړې مې هم په زابل کې کړي دي، د هوتک بابا هوتک په لیسه کې. ډېر وړوکی وم، پلار مې له لاسه ورکړی، په اصطلاح باندې سقاوي مې هم کړې ده، جواليتوب مې هم کړی ده، روزانه مې هم کړې ده، او په ډېرو سختو شرایطو کې مې درس ویلی ده. هماغه سختو شرایطو کې چې مې درس ویلی چې زه د درس یو حالت ته رسېدم، کابل پولیسو اکاډمۍ ته کامیابه شوم، رژیم ونیولم، نظام لاس یې تر شا راوتړلو. اول وار دغه په هغه وخت کې د دیمه زنګ کې دغه و حوالاتو له هغه ځای څخه دا دغه توقیف خانه یې ورته ویل، نو دغه توقیف خانې ته لاړم، بندي شوم، بیا را خلاص شوم، بیا بندي شوم، بیا بندي شوم، 3 ځلې بندي شوی یم. فقط چې زما د ایډیالونه هم داسې و چې چپ ډیموکراتیک دغه ته زیات تمایل درلودی، خو دغه یو حالت راغلی وي چې افغاني نیشنلیزم یا د افغاني ناسیونالیستي رجحاناتو په اساس باندې دغه د چپ ډیموکراتیکو شعارونه چې له روسیې سره یې تړاو درلودی، افغان شوروي دوستي و، دغه چغو څخه بد وړلو او له دې څخه یو حساسیت درلودی، او د دې پر ضد باندې په هغه وخت کې دغه د ناسیونالیستانو یو نهضت و، دې شبنامې خپرولې، په دغو ځایونو کې دغه وکړو. هم تر دې چې زه مهاجر شوم او د هجرت په وخت کې بیا لاړم لاهور ته، د علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې یو چانس راته پیدا شوی د کمیشنرۍ له لارې څخه، هلته هم د بلوڅانو پر سر باندې پسې ونیول شوم، بیا له پوهنتونه پسې دغه شوم. نو دغه سرنوشت د سرنوشت ډغرې دي تر اوسه پورې لا تر غاړې دي. او قانع صاحب مننه. له عمر نه مو ښکارېږي، په لیکنو کې مو لغو خاطرو نه ښکارېږي چې عمر مو زیات دی او ټول انقلابونه مو کابو تېر کړي دي. ولې کډوال سوئ او د ژوند ډېره برخه مو چېرته تېره کړې؟ ولا ځکه دغه وایي که نه، که ما دغه نظام سره خطر نه احساسولی، د حزب دموکراتیک خلق له نظام څخه، زه به قطعا کډوال سوی نه وی. ما څومره چې روسانو بد راتلو هغومره مې د پنجاب څخه هم دغه کېدلو، او په دې باوري وم په هغه وخت کې زموږ په اصطلاح حب الوطني هغه کومه روحیه چې موجوده وه، په بېګانهګانو باندې اتکا زموږ لپاره د کفر په مترادفه وه، یا په پاکستان اتکا یا په شوروي اتحاد اتکا. موږ باید په خپل وطن کې اوسېدلي وای، او زه دغه وم. اما ژوند ته مې خطر متوجه و، 3 ځلې د نظام له خوا څخه ونیول شوم، بندي شوم. نو یعنې زه بالکل دیوال پورې ودرېدم، لکه هغه دیوال پورې بله لاره م نه درلوده چې هجرت لاره وه، یوازنۍ لاره، او موږ هجرت وکوو. چې هغه هجرت هم زه هجرت نه وایم، هجرت په هغه دغه باندې چې عربو کوو، له مکې څخه مدینې ته تلو، خو هغوی به ایډیولوژي درلوده، خو دلته دا ایډیولوژي د ټولو افغانانو شریکه وه، حتی د خلقیانو هم راسره شریکه وه. دې مسلې ته هم باید د کفر او د اسلام رنګ نه وای ورکړل سوی، ځکه ټول افغانان مسلمانان دي، خو دغه بدبختي راله او موږ هم دغه جریان برخه وګرځېدلو چې دلته افغاني ناسیونالیزم وځپلو، افغاني اساسات یې وځپل، افغاني قیادت یې وځپلو، د افغانانو هغه عنعنوي اداره چې په دې ټولنه کې موجوده وه هغه یې له منځه یوړله. موږ هم د هغسې یو جنایت برخه ګرځېدلي یو. زه بار بار ما له ولس څخه دا دغه کړې ده، دا بښنه غوښتې ده چې زه د هغه څه په خاطر چې تاسو جهاد ورته وایاست او ما په هغه کې برخه اخیستې ده، د افغانستان له خلکو څخه، د افغانستان له ملته بښنه غواړم. ما بل چاره نه درلوده، که زه 2م ځل 3م ځل نظام نیولی وی، وژلم یې. قانع صاحب، سره دې دونه ډېرې ستونزو چې هغه وخت موجودې وې، د نظام له لورې تاسو ته خطر، پاکستان ته کډوالي په داسې حال کې چې عیني وخت کې په هغه وخت تاسو د پاکستان خلاف هم وئ،
د زده کړو بهیر هم څنګه مخته بوه، بیا لیکوالۍ ته راتګ او بیا سیاست ته بیرته راتګ؟ سیاست خو نه و که نه، سیاست زه فکر نه کوم چې څوک مریض وي او هغه زګیروی ولري او دې ته زګیروي ته څوک سیاست وایي، دا سیاست نه ده. هر درد یو زګیروی لري او موږ د ټولنې په داسې یو بدبخت او ناورین د غم لړلي حالت کې شعور واخیستی چې مجبور وو د ټولنې ته بیرته چغه کړې وای چې تاسو غرق کېږئ، او دغه د غرق کېدو چغې ته سیاست مه وایستئ، دا موږ فقط نجات لپاره کړې وه. زه چې دغه ته لاړم، زه ماته وایي زه په زندان کې وم. اول وار ما د کلم له دغه سره په داسې شکل باندې دغه پیدا کړی، رغبت پیدا کړی چې یو ګوډ په پنسل موږ پیدا کړی وو، هغه د کلات 43 غرنی غونډ ورته وایي. هلته د غونډ کې نو دغه نه وایي 2 کوټې وې، په دې کې بندیان ساتل. په هغه وخت کې د کلات غونډ د کندهار د قلي اردو دغه و برخه وه، 43 غرنی غونډ. دې کې په بیا په د ریګ باندې لاندې ریګ اچولې وو، برسېره د مقوا کاغذونه دا د کارتنونو دا زموږ فرش و، په دې باندې برسېره کېناستلو. دې کې موږ دغه د کاغذ باندې ما ته یو پنسل په لاس راغی او ما په دې باندې څه لیکل. دغه لیک به زما د زړه تاو راوایستی. یو بل بیا به د شپې خو تیاره وه، سهار وختي چې به یو وړانګه راووتله، ما بیا د خپل لیکنې لوستلې او ما ته به خوند راکول. له دغې زاویې څخه زه لاړم، د کلام سره اشنا شوم او لیکلو سره. له هغې نه وړاندې مو دومره له هغې وړاندې سره په ځینو میټینګونو کې د مکتب به ما کله کله بیانیه ورکوله او کله به مې شعر وایو، خلکو به تشویقولم. خو دغسې چې بالکل لیک ما ته قناعت راکړی، زما لیک ما ته قناعت راکړی، هغه په زندان کې د کلات په غونډ کې ما ته قناعت راکړی. زیاته مننه. قانع صاحب، هغه وخت کې د مکتبونو او د پوهنتونونو زمینه څنګه وه؟ تاسې څنګه تر کومه پورې زده کړې وکړلې؟ ولا ما خو ته چې زه تر 10مه صنفه پورې ما په بابا هوتک کې دغه درس وایو. له 10مه وروسته د پولیسو اکاډمۍ ته کامیابه شوم. په هغه وخت کې اکاډمۍ ته کامیابي هم ډېره عادي خبره نه وه، ډېره سخته خبره وه. زموږ یو وکیل صاحب و، وکیل صاحب غلام نقشبند خان، یو بل د هغه زوی وکیل صاحب غلام صغیر خان، دا ډېر لوی خلک وو. د دې اولادونه له ما سره په دغه کې شامل سو، کله چې موږ کلات کې دغه ته اکاډمي پولیسو اکاډمي لپاره. نو په 11 نفرو کې یوازې زه انتخاب کړم، هم د خط په وجه، هم د قد په وجه، هم د امتحان کې د نمرو په وجه. نو دغه وه، یعنی هغه وخت کې د افغانستان د معارف دا سیستم له دې د اوسني سیستم څخه ډېر شفاف و. که داسې وایي چې ما سره په اوس وخت کې د وکیلانو زامن امتحان ورکړي، حتمي به هغه کامیابېږي. اما په هغه وخت کې زه کامیابه شوم. دا د دې دغه وه چې زه د یو ډېر بېوسه یتیم وم. نظام یا هغه سیستم زما لیاقت ته اهمیت ورکوي او زه کامیابه شوم. قانع صاحب، سره له دې تاسې ووایئ چې موږ تر ډېره پورې تر 10م صنف پورې مې زده کړه وکړې، بیا نظامي برخې ته لاړلې، اکاډمۍ ته لاړلې، پولیسو اکاډمۍ ته. مګم لیکنې مو په سوشل میډیا کې نوم لري. خلک موږ تر ډېره پورې که تاسې 25 سلنه خلک د پارلمان ته د نمایندۍ په وخت کې پیژني، نو 25 سلنه یا 10 سلنه حتما د سوشل میډیا خلک دي، په فیسبوک او په ټویټر باندې. په سوشل میډیا کې مو دغه لیکنې او ځانګړی رنګ لري. ډېر خلک یې پر ادبیاتو نیوکې کوي، وایي چې دا لوڅ الفاظ پکې کارول کېږي. لکه موږ اکثره وخت د کومنټونو د نظرونو چې ګورم، هغوی هم بیرته په یو د ټوکې په انداز باندې بیرته تاسو ته ځوابونه درکوي. بلکل. دغه سبک مو ولې غوره کړی او که نه له پخوا هم دا سبک درلوده؟ سبک داسې نه دی. ښه، ما دغه کې ما ډېر روسي ادبیات لوستلي وو او ما ته دغه هم ولوستل. کله چې پېښور کې زه مهاجر وم، موږ کوشش وکړو چې یو په هغه وخت کې ډېره بدبختي په دې وطن باندې له دې خاطره راغله چې زموږ چپي غورځنګ به اکثره وخت هغه لیکچر ته زیات اهمیت ورکوي چې په روسیه کې به ترجمه شوی وي. په دغو ترجمو کې به زیات ډېر ثقیل لغاتونه به وو. هغه د ژبې خصوصا زه د حزب دموکراتیک خلق افغانستان د پرچم ډېرلې ادبیات ته ښیم. دوی به هم هغه ادبیات دغه کول چې د ایران د تودې ګوند لخوا څخه به رادغه شوي وو، ډېر ثقیل ادبیات. دې وخت کې نور محمد ترکی سادهګۍ ته واوښتی. د هغه ناولونه ډېر ساده وو خو تر خلکو ونه رسېدل. موږ په پېښور کې داسې دغه وکړو، زما خپله باندې شخصا زما خپلې خاطرې لیکلې چې یاره زه کوشش کوو چې موږ دا ادبیات داسې را دغه کړو چې بالکل د خلکو د پیتاوي ژبه، د کروندې ژبه، د مشیت د نقل ژبه، د خلکو د اجماع ژبه، د خلکو د دغه ژبه، هغه څه چې یو سپین ږیري خلک د پیتاوي مخ ته وایي،
هغه باید سره دغسې څه بولي هماغه اصلاحات راواخیستل شي څو پورې موږ وکولی شو د پیغام خلکو ته د خلکو په ژبه باندې ورکړو او په ډېر سادهګۍ سره دا د پیغام د انتقال یوازینۍ ښه لاره دا ده چې موږ ډېر ساده لیکنه وکړو او هغه محاورات راواخلو چې هغه په خلکو کې کارېږي دې وخت کې دغه وه چې پېښور کې همداسې وسو چې قلندر مومند هم دغسې یو سبک ځان لپاره جوړ کړی مهدي شاه باشا چې دغه وخت یو ډېر ښه لوی داستانګار و هغه هم د پېښوري لهجې په اساس دا کار جوړ کړی یوازې زه دې خواته وم زه چې ما په دغه کې په هغه وخت کې ما یو دغه ناول چاپ صحیح پوس دغه د پوروړی خټګر دا پوروړی خټګر دغه یو ناول و خو دا ډېر لوی دغه سو صدیق پسرلي ته رسېدلی ما صدیق پسرلی و شپون نه پېژندلو چې دوی څوک دي بله ورځ مې کتلو چې د دواړو مشرانو دروازه را وټکوله او کور ته راغلو پېښور په دغه کې او هغې ډېره ستاینه وکوله د دې کار د پوروړی خټګر دا دغه کې یعنې زه تشویق کړم هغه دغه به دومره هنري ارزښت نه درلودی هغه ناول خو لیکن د دوی دغه تشویق دغه و چې بیا زه بیا ورسره وطن دوی مې رخصتول نو رکشه یې له ځان سره راوستلې وه رکشه یې بلکل ټولې ورځې لپاره دغه کړې وه ما ته یو دغه یو کارتن امرود راوړي وو 2 جوړې جامې وې او یوه جوړه بوټونه وو دا دغه وسې بلې د صدیق پسرلي په څېر باندې ډېر معظم سپین او د شپون په اندازه باندې یو ډېر دروند سپین له امریکا څخه راغلی و نو بیا باوجود دې چې دغه وسې دا د دوی تشویق ما دغه بللو که نه مثبت انګیزه درته مثبت انګیزه راکوله ما د دوی تشویق ګڼلو خو دوی خپله منده وایي چې موږ د تشویق لپاره نه یو راغلي او ته به داسې وکړې چې دا لیکنو ته به دغه وکړې ته به دوام پسې ورکړې او دغسې لیکنې موږ نسو پیدا کولی هغه ناول تقریبا په یو 10 ورځې کې ورک سو بیا مې یو دغه پیدا کړی دوم ځل مې بیا چاپ کړی او بیا پسرلي صاحب پسې چاپ کړی بیا شپون صاحب په خپل لګښت پسې چاپ کړی 4 ځل چاپ سو اوس هم هغه ناول راسخه ورک دی نو د دغو مشرانو دغه زما په دغه باندې مثبت نظر او بیا دغه وسیبل ما به کله کله سلیمان لایق خطونه ترلاسه کول سلیمان لایق به سره مې دغه د کتبي رابطه درلوده ده هم ډېر تشویق کړم بس دغه کې پاته شوم دغه سبک کې پاته شوم یعنې ډېر مونه خوښي چې الفاظ سخت ووسېږي بلکل او زه زما دغه وسیبل همدغه موږ یو دغه وکوله دا هم د هند هغه ترقي پسند مصنفین ورته وایي دغه د مترقي لیکوالانو هغوی خپله باندې د اردو لپاره یو سبک ښکاروي تر اندازې پورې موږ له هغوی څخه تقلید هم کړی زیاته مننه قانع صاحب یو مسله چې موږ ته هم یو سوال پیدا کېږي هغه دا ده چې تاسې د خپلې هرې لیکنې لپاره یو فولکلوریک سیاسي او یو ټولنیز روایت لري دا دومره روایتونه له کومه کوئ ګوره ته چې کله یو ټولنې ته څه وایې نو یا د غواړې به چې دغه ده کله کله به یو ماشوم به زموږ په دغه کې دا یو دوا به یې نه خوړله منډو به بره ورته پکې واچوله خوږه یې کوي دغه کې موږ د خپلې ټولنې چې څه وایو هم دغه د الفاظو دغه داسې ورسره دغه کړو چې څه جذاب کړو تر څو پورې دا د تفهیم وسیله ډېره ساده او د خلکو خپله وي دا څه چې موږ خلکو ته وړاندې کوو د مطلب د افادې یا د مطلب د رسولو هغه غشی خپله دغه وي ملي شکل ولري ولسي شکل ولري او فقط د دې لپاره موږ وایو چې په ډېره اسانۍ سره موږ مطلب انتقال کړو دغه ته لوستونکو ته او دا د دغه ده یعنې دغه روایتونه پوښتنه ده د روایتونو تاسو له کومه کوئ اکثره هغه مجبوره ده روایتونه سړی نشي درکولی بانک کې پیسې راوباسي او په منډۍ کې واخلي مجبوره یې ټولنې ته به ورځې په ټولنه کې به پاته کېږي په ټولنه کې به اوسې قانع صاحب زه د تاسو داسې یو مثال وایم تاسې د ولسمشر هغه امر ته چې په تذکرو کې باید د مور نوم اضافه سي تاسو یو روایت راخیستی و چې زه کله 4 کلن وم که 4م صنف کې وم نو یا د عبدالرؤف کیسه مې راخیستې وه هغه کیسه څنګه وه دغه یقینا کله چې بم ساعت خصوصا موږ د دغه قرآن شریف معلم نه درلودی قرآن کریم معلم نه درلودی چې یو ملا و هغه به کله راغی کله به نه راغی نو د قرآن شریف د ساعت په وخت کې به موږ سندرې ویلې واړه نه پوهېدو نو بس داسې دغه به وکوله کله کله به د هلکانو دغه هم وکوله کنځا وکوله چې به څوک سندره نه وایي څه وڅې کوو د غزل به نه وایي نو ما دغه وه زه د صنف کپتان وم اول وار ما دغه شروع کړله هغه یو د عبدالخالق کنداري دغه وه شعر عبدالخالق صادق مستانې څو عمر تیر سو عبدالخالق صادق دیر سو ستا له فراقه مې زړګی شي ویني دا سندره چې ما دغه کوله دغه میز به مې ورسره ټکاوه د شا لخوا دلته په چا یو بل ملګری و دی په چوکۍ په دغه باندې ولم په پښه باندې
او زه سخت خوښ کړم خو ور منډې مې کړې دا سړی هلک رؤف نومېدی زموږ دغه عظمت ورته وایي د دغه دا مې تر غاړه ونیوی خو سکان و ډبه ډوبه خبره ادارې ته ولاړه له ادارې څخه د دې یو دغه د نیاز ګل خان خدای دې وبخي د دوی تره دی زما دغه دا راغی دا څه عالم جوړ کړی دی ویې در وویل ما دغسې هغه ما د مور نه مې یاد کوي ما دغسې سندره ویله او دی وایي زما د ده په مور باندې ولاکه زه تر اوسه هم خبر یم هلکه ستا د مور نوم څه شی دی هغه ویل ما د مور نوم ماجبینه ده بس صاحب منه وروسته زه پوه شوم چې دغه کېږي بالکل زیاته مننه قانع صاحب زیاته مننه درنو لیدونکو ځو یوه لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو